په داسې حال کې چې موږ خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایو په موږ کې ډیر کم کسان پوهیږي چې کیدای شي په عصبي ناروغۍ الزایمر اخته وي هغه ناروغي چې زموږ حافظه له منځه وړي او له خپلو خپلوانو مو جلا کوي د اعصابو پوهان په دې باور دي چې د دغې ناروغۍ د نښو راڅرګندېدلو وړاندې دې ناروغۍ د پام وړ پرمختګ کړی وي سږکال د الزایمر نړیوالې ورځې په مناسبت ساینسپوهانو د دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د نوي پرمختګ خبر ورکړی. For the first time we can see that د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې د الزایمر ناروغي نوره سرکښه نه ده. موږ د الزایمر ناروغۍ د شدت کموالي او د دغې ناروغۍ پرمختګ مخنیوي لپاره خورا روښانه لاره لرو. نو دا پرمختګ به ټولې نورې د درملنې ادارې وهڅوي چې راپورته شي او د ناروغۍ د درملنې لپاره یو څه وکړي. ډاکټر سټیفني وایي چې مخکې له دې چې تاسو د درک کمښت تجربه کړئ په لومړیو کې تاسې بیټا املایډ لرئ او د څو کلونو لپاره دا مواد راټولیږي مګر کله چې د تاو پروتین په مغزو کې راټول شي نو دا هغه وخت دی چې په ناروغ کې په واقعي ډول ادراکي قوه کمیږي نو دغه وخت ناروغ وضعیت مخ په خرابېدو شي. Many people who have these proteins never go on to develop dementia. ډیری خلک چې دا پروتینونه لري په دې معنا نه دي چې په عصبي ناروغۍ دي اخته شي نو یوازې د دې پروتینونو په نښه کول د دې ناروغۍ وړاندوینه نه کوي که چیرې تاسو ته یو څوک د روغتیا ارزونې لپاره 15 یا 20 کاله دغه ناروغۍ له نښو وړاندې راشي او تاسو ورته د دې پروتینونو پلازما ازموینه وکړئ او ومومئ چې پروتینونه لوړ شوي دا په دې معنا نه دي چې دغه کس د عصبي ناروغۍ په لور روان دی. د تاو پروتین د اعصابو سیستم په فعالو نیورونونو کې موندل کیږي او معمولا په چټکۍ له مغزو پاکیږي خو په الزایمر باندې په اخته ناروغیو کې دغه پروتین د یو بل سره نښلي او داسې غوټې ایجادوي چې په مغزو کې پاتې کیږي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن. How the different population of neurons are aging and whether we can target that to kind of like slow down